نازیه اقبال پاکستان پریښود او چرته لاړه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ وئ. د نظر له شریکول نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې خاوند جاوید فضا یې افغان دی او څو ځلې یې پاکستاني حکومت ته خواست ورکړ چې هغه ته پاکستاني هویت یا شناختي کارت ورکړي، خو پاکستان شناختي کارت ورنه کړو، نو ځکه یې پاکستان پرېښود او لندن ته لاړه. نوموړی د بي بي سي پښتو سره په یوه مرکه کې وایي په پاکستان کې هنرمندانو ته هیڅ امنیت نشته دی. دغلته ځینې خلک چې ځانونه د بدماشان وایي په نیمه شپه هنرمندانو ته وایي چې راشئ او موږ ته پروګرام وکړئ. که کوم هنرمند ورنشي نو بیا یې وژني او هغه وایي چې په پاکستان کې هنرمندان په ناامنۍ کې ژوند کوي او هره ورځ د مرګ له خطر سره مخ دي. همداراز د ماشومانو ژوند یې هم خوندي نه و او ژوند یې په خطر کې و. هره ورځ به د مرګ له خطر سره مخ و، نو ځکه یې پاکستان پرېښود او لندن ته لاړه. خاوند به یې هره اونۍ تورخم ته تلو او پاسپورټ به یې ټاپه لګوله. همداراز نورې ستونزې وې چې هغه به تېرولې. نوموړی زیاتوي چې دلته انګلستان خلک ډېر ښه دي، که څه هم موږ څوک نه پیژنو خو د انسانانو قدر کوي. دوی په یو پوه شول چې زموږ ژوند ته پاکستان کې خطر دی، نو زموږ یې ډېر قدر وکړ. په 2.5 کالو کې یې موږ ته کاغذونه راکړل او دلته مو اوس ژوند ښه دی. هغه وایي چې په لندن کې ځان ډېر خوندي ګڼم، ماشومان مې هم خوندي دي ځکه پاکستان کې مې د ماشومانو د ښوونځي ته هم نشو تللی او د پلار شناختي کارت یې غوښتو او موږ به څو ځلې له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې زما خاوند ته یې شناختي کارت ورکړي، خو حکومت راته وویل چې موږ افغانانو ته شناختي کارت نه ورشو ورکولی. هغه وایي چې له پاکستان حکومت نه مې ګیله دا ده چې ما خو د هنر ډېر زیات خدمت وکړ. له تېرو 40 کالو راهیسې د هنر خدمت کوم، نو دومره حق خو مې کېده چې زما خاوند ته یې شناختي کارت ورکړی وای او همداراز زما امنیت یې خوندي کړی وای. نازیه اقبال وایي چې له جاوید فضا سره یې د واده 15 کاله وشو. همداراز هغه له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي چې ډېره ماشومه وه چې کورنۍ یې پاکستان ته راغلې وه او دومره عمر یې دلته تېر کړ، خو بیا هم پاکستان شناختي کارت ورنه کړ. نازیه اقبال وایي چې پاکستان کې زما د هنر قدر چا ونه کړ، نو په لندن کې به څو ورځو کې زما ډېر قدر وشو. هغه وایي که کوم خلک چې موږ ته وایي تاسې سندرې مه وایي، همغوی زموږ سندرو ته نڅا کوي او دغه خلک دې خپله فکر وکړي. نو آیا ملګرو تاسو هم خپله کمنټونه راسره شریک کړئ چې پاکستان یو داسې ملک دی چې چاته قدر نه لري او که نه او که ښه ملک دی. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي لایک کړئ، شیر یې کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې نورو خلکو ته هم ورسیږي. مننه.